بل خرڅ کړی یم خپلو رهبرانو د وختونو په بې رحمه دلالانو په مخ مخ یم وهلې غاصبانو چې حالاتو په دار کړی نن پرون یم چې حالاتو په دار کړی نن پرون یم زمالو یا ګنا دادا چې پښتون یم زمالو یا ګنا دادا چې پښتون یم زمالو یا ګنا دادا چې پښتون. مینوالو دا نن چې کومه د میلې سما وینئ دا ګاډي وینئ دا شاته تورسري نه ماشومان وینئ دا زما د پښتنې خاورې د پښتون وطن هغه ګلالي بچي دي هغه افغان پښتانه دي چې دې کې زیاتره د خیبر پښتونخوا په خاوره باندې پیدا شوي دلته لوی شوي دي دوی کم و زیات 40 کاله عمر به دې خاوره باندې وکړو خو په وروستو وختونو کې د افغانستان او د پاکستان د حکومتونو ترمنځ د حالاتو پیچلي کېدو نه وروستو د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې نور په خپله خاوره کې افغان کډوالو ته د اوسېدو اجازه نه ورکوي او د نن نه 4 میاشتې وروستو به دلته په دې خاوره کې د دې د اوسېدو موده ختمه شي. دغه پښتانه افغانان اوس خپل وطن ته ځي دوی خپل کورونه پرېښودل دوی خپلې کډې رابار کې په دې ګاډو اچولي تاسو کتی شئ دوی سره ماشومان دي دوی سره تورسري دي او په دې پېښور کې د یونیسیار د دفتر مخې ته ولاړ دي دوی د یونیسیار نه مرستې اخلي دغه مرستو ته ورځې د دې لګي دې دوب ته دې ګرمۍ ته د سړک په غاړه باندې د بېوسۍ د بېکسۍ په حال کې داسې شپې کوي چې د بنده زړه ورسره اراره شي. درېیمه ورځ زما پرون زوی پالج وه وړوکی بچی مې ده کنی دا اوس تاسو په خپله راسره لاړ شئ خپله وینئ پالج وه او 2 وارې مې ببو هغه ته بوله هسپتال ته او همدغسې مې زړه نه همداسې خیرې راوتې دي ما پروردګار دې همداسې در په دره کړي رب العالمین دې همداسې در په دره کړي یا دې مونږ یې ورور راواخلي حلال دې کړي مونږ او یا دې ورور پروردګار دا دوی ته نیکه ورښیي پوه شوې د ما بچی دا اوس لاړ شه دغه چې پورې مې 3 وارې ما ګاډی راوستی 3 وارې 15 کاله مې په دغه پاکستان عمر کې تېر کړی او د ما ږیره سپینه شوه همدلته پیدا شوم ولې دا څه وجه زه وایم خدای قرآن ته وګورئ یا مې حلال کړي او یا مې ورور سم ولېږئ په طریقه باندې دا څه حساب ده چې پیسې اخلي رشوتکاري شروع کېږي رشوتکاري لکه د پیسو باندې کار شروع کېږي او د موږ بچه مري خدای ته وګورئ رسول ته وګورئ تاسو ملک د آخر دا ملک دا د تاسو نه ده دا د الله خاوره ده دا بچی مې ور مریض ده پرون پالج وه مریض ده ورا همداسې رېږدېده درب ولول مور به هلته له زړه نه ورور همداسې بېهوشه شوه یې څه وکړم پروردګاره یا پروردګار یا مر راکې او که زار وخورم خون مې د خپل ځان غاړې کې خدای ومنئ دا وزیر اعلی ده که پرویز خټک ده که هغه د هغو ته خدای به ومنئ سوال وکړئ چې یا رب العالمینه تا کار د کوم ځای ده دا ته یې د افغانۍ کنده د افغانۍ ده او ته ور راخیستې زه پښتون یم ما ور په تا باندې وس دي تا سره ما دشمنداره کوي او خپل اولاد خیر په غونډۍ ناست ده خدای ومنئ ورته رسول ومنئ پولیس والا راغی راته چې دا ګاډی دلته نه لرې که د اسخۍ په ما باندې خرڅې نو دلته یې ودروه او که نه خرڅې دلته نه دا ګاډی وباسه زما نه یو ګاډی په مخ کې و په نمبر کې و او که اسخۍ نه خرڅې زه وباسه نو اوس یې رانه 200 ګاډي هغه د ښکته ځای ته یې کوز کړم او بیا به مو یې ولاړې دلته کې ولا کې وایي رانه ته لاړ شي دننه بیا مې 1000 روپۍ ورته بیا مو ومنئ چې دا واخله بیا یې نه پرېښودم ویستلمه دا ناجیزه موږ سره کېږي زموږ د تپوس څوک نشته. مورې سلام علیکم مورې څنګه یې څنګه مورې ولې مورې ناجوړه یې څنګه مې درد کې خوږېږي ګاډی د قند کې چوخېږي لکه ستنې 3 شپې او 3 ورځې زموږ دلته وشو چې راغلي پوه شو دا حالات دی زموږ دا ته وګوره غریبه کو سبا ته مړه شوله بیا به دې سره څه د هغې خوا نه بیا راپرېږدي نه چې بیا دغه شو او دوسې چې وړې مینوالو ځینې خبرې د کولو نه وي هغه د احساس سره تعلق لري چې په دې خاوره کې که زه وګورم نو یوازې پښتون دی
چې د هغه مور داسې بېوسه پرته ده مرګ ته پرته ده او بچی په غټو غټو وینو چې دا مور رانه مري بېوسه دی هېڅ نشي کولی په دې خاوره کې ما ونه کته چې د بل قام تورسرې لکه زما د تورسرو داسې په ډاګو ناستې دي په دې خاوره کې ما ونه کته چې د بل قام شازلمو لکه د ساروو په ملاګانو باندې چوکې خوړلې دي دغه ټولې بدې ورځې دا کډوالۍ دا بېکورۍ یوازې او یوازې د پښتون وګړي په نصیب رسېدلې دي درېیمه ورځ ده چې زه دلته راغلی یم او دلته پروت یم سخته په تکلیف یو زه نه دا ټول افغانان دي خوږ دی او موږ دلته ګاډي کې ولاړ دي بېلمبري کېږي دغه څه نه راشوري چې ګاډي سیده لاړ شي هلته خپلو سترګو خو مې نه لیدلې خلک وایي چې بعض یې کلرکان راوځي هلته پیسې ورکوي موږ لحاظه دا غواړو چې یونیسیار او د رسولور دفتر نور کلاب کړي که نه چې د افغانان لږ په سهولت لاړ شي خپل مینوالو تاسو د دې ستنېدونکو پښتنو افغانانو خبرې واورېدې دي وایي چې موږ د 3 او 4 ورځو نه په دې سړکونو پراته یو خو د یونیسیار دفتر چې کومه مرستې ورکوي زما په شا دی او هر هغه افغان چې دی په ستنېدو کې رزق نه لري د دې ګیله ده چې دلته هم د دې نه خلک رشوتونه اخلي د دې یونیسیار مامورین او چې کم سړی رشوت ورکي هغه د ګیټ ته دننه پرېږدي او هغه مخکې هغه ته نوبت ورکوي هغه سره مخکې مرستې کوي هغه بیا وطن ته وړي اوس تاسو لږ ورولمه د یونیسیار د دغه مامورینو نظر اخلمه چې آیا دی په دې هکله باندې څه سپیناوی کوي راځئ تاسو ورولمه د یونیسیار د متعلقه مامورینو سره خبرې کوو مینوالو دغه خلک چې تاسو وینئ بچي ورته په ګرمۍ کې مري په غېږو کې پراته دي دا چارواکي دي غاړو ته یې کارډونه پراته دي دا د دې دفتر مشر دی عارف ګل نومې دی ده ته وایم چې دغه خلک کوم الزامات په تاسو لګوي چې څوک پیسې درکوي هغه رامخکې کېږي چاته چې ماشومان په غېږو کې مري تاسو څه وایئ دې خبرې نه کوي دې وایي چې موږ الاوډ نه یو دې درنې درنې تنخواګانې اخلي دوی په کوته ناستې دي تاسو وینئ خو د دې دغه ډیوټي چې دوی خپل مشرانو ته دا شی په نوټس کې راولي چې موږ دغه خلکو ته څونه دلته د صحت اسانۍ ورکړي دي څونه مو د دې دلته د استوګ نه خیال ساتلی دی دې ته دلته آیا اوبه شته دی خوراک شته دی ډاکټر شته دی که داسې خبرې د دې نه څوک اخلي دی بیا وایي چې موږ الاوډ نه یو او افغانستان ته ستنېدونکو دغه کډوالو ته راپېښې دغه ټولې ستونزې چې مو کله په خیبر پښتونخوا کې د افغان مهاجرینو د رئیس ښاغلي عبدالحمید جلیلي سره وکړې نو هغه راته وویل چې نه یوازې په پېښور کې د یونیسیار د دفترونو دننه افغانانو ته په پېښو ستونزو خبر دی او د حل لارې ګوري بلکې افغانستان ته چې کله دغه کډوال ستانه شي نو په خپل وطن کې به هم ورته د ژوند غوره اسانۍ برابرې کړي موږ اوس کوشش وکړو چې دغه مشکلات حل کو د دې په خاطر پرونه ورځ باندې ما په اسلام آباد کې د چیف کمشنر عمران زیب صاحب سره همدارنګه یونیسیار د مشر مندریکا سره او همدارنګه افغان کمشنر ضیاء الرحمن صاحب سره او د نادرا سره زمونږ یو ګډ جوائنټ میټینګ و په هغې کې فیصله وکړه چې ډېرې راتلونکي نږدې په راتلونکي هفته کې به داخلو کې یو بل ویرسي جوړو چې هغه به هم د 200 کورنیو کپاسټي ظرفیت ولري چې هغه موږ د ورځې پروسس کو 200 فیملی به دا شي 200 فیملی به هغه شي د ورځې موږ کولی شو چې 1400 فیملی دا پروسس کو دا به کوو تر اختره پورې موږ ابزرویشن کوو نظارت به کوو ګورو به چې بیا هم دا ضرورت پیښ شو موږ به یو بل سایټ هم جوړو ویرسي به جوړو او هغه ویرسي کې دې چې موږ په کوواټ کې جوړ کو یا د ملکان په روډ باندې جوړ کو تر څو چې موږ وکولی شو چې دغه مشکلاتونه چې مهاجرین اوس ورسره لاس په ګریوان دي دغه مشکلات ختم کړو مینوالو زه چې کله دلته راتلم نو خیال مې دا و چې د دې ځای د افغانانو هغه نوی نسل چې په پاکستان کې پیدا شوی لوی شوی اوس خپل وطن ته ستنېږي هغې نه به د هغې تاثرات لږ واورم چې په پاکستان پسې څونه خفه یې دلته مو وخت وشو په خپلو کورونو پسې څونه خفه یې په خپلو ملګرو پسې څونه خفه یې او څه خاطرې د ځان سره وړئ خو دلته چې رالم نو په زړه کې مې هغه چړې ومنډل شوې چې هغه د ویلو نه بهر دي تاسو وکتل چې زما د وطن دغه پښتانه شازلمي چې بچي ورته د میندو په غېږه کې د ګرمۍ د وجې مري دا پښتنې مېرمنې چې دلته په ځمکو باندې لوغړېږي د دې چا پلو نه و لیدلی دې د اقوام متحده $400 ته مجبوره کړی شو په دې ډاګو په دې خاورو کې بې ستره کېږي ذلیله کېږي زما د وطن هغه حکومت
چې داوا کوي چې 40 کاله مې د افغانانو میلمه پالنه وکړه. تاسو وکتل چې زما د وطن په دغه پښتنو زلمو پښتون پولیس څومره په بې دردۍ سره چوکۍ چلوي. هغوی ورته لکه د زناورو حیثیت لري او په ملا یې په چوکو وخي چې د خپل حق دپاره غږ مه اوچتوئ، سړک مه بندوئ، د سیبانو ګاډي به بند شي. بیا په داسې حالات کې زما د صوبې حکومت او وزیر اعلی دا دعوه هم وکړي چې ما د خیبر پښتونخوا د پولیس نه یو مثالي پولیس جوړ کړی. بیا دی دا دعوه هم وکړي چې افغانستان زما رور اسلامي ګاونډي هیواد دی. دی دا دعوه هم وکړي چې موږ 40 کاله د افغانانو میلمه پالنه کړې ده او دغه میلمه پالنه که سر ته رسي نو په داسې بې عزتۍ چې زلمي به درله لکه د خرو په چوکو وخم، تورسرې به درله په سړکونو باندې لغړوم، بچي به درته د میندو په غېږ کې د ګرمۍ نه هلاکوم. فاروق فراق، وایس اف امریکا، ډیوا.